سلامونه نیکې هیلې ملګرو، ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله باندې ملګرو دلته یو خبر کمپنۍ نشر کړی دی په خپل ټلګرام چینل کې. نو غواړم د دې په اړه باندې یوه لنډه ویډیو وضاحت په پښتو ژبه باندې هم تاسو ته ولرم. کمپنۍ دلته خبر خپور کړی ده چې هغه $45 چې دوی ورکوي، نو دوی وایي چې ډېرو پانګوالو د قرارداد په بشپړېدو وروسته داسې ادعا کړې چې مثلا موږ ته پیسې نه دي راکړل شوي، هغه 45 یعنې د $45 دعوه ګیر شوي دي. کمپنۍ د دې وضاحت کړی دی، هغه یې داسې ویلي دي چې د $45 موږ کسانو ته نه ورکوو، دا یوازې یو ګفت بونس دی چې د 14 نه تر 12 ورځو پورې کار کوي. تاسو ته درکول کېږي، ستاسو په اکاونټ کې کله چې اکاونټ جوړ کړئ نو کار درته کوي چې هغې باندې شاید $8 یا $9 ګټه راسي چې هغه ګټه بیا تاسو ته درکول کېږي. نو تاسو مجبور یاستئ، لازما تاسو به د کمپنۍ $45 بیرته ورکوئ. نو هغه کسان چې د کمپنۍ $45 یې نه وو ورکړي بیرته، نو د هغوی کله چې قرارداد پوره سه د ګټې سره یې هغه $45 هم اویلیبل ته لاړه، او موږ وایي هغه پیسې د خپل د هغوی د اویلیبل څخه خپل $45 کم کړل. نو ورونو د دې په اړه باندې وضاحت همدا ده چې کمپنۍ $45 بونس ورکوي، ګفت بونس چې د هغې نه ګټه لاسته راځي، هغه ګټه یې پانګوالو ته ورکوي یا موږ تاسو ته راکوي چې له $8 یا تر $9 پورې، او نور موږ او تاسو به $45 د کمپنۍ بیرته واپس ورکوو. او دلته کمپنۍ ویلي هم دي چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به موږ دې باندې کوشش کوو چې تر څو دغه $45 موږ په خپله د 14 یا 15 ورځو نه وروسته چې مصرفېږي په اتومات ډول باندې په خپله واخلو. نو اوس خو تاسو ورکول، له دې نه وروسته وایي چې موږ به په خپله په اتومات ډول باندې ستاسو د اکاونټ څخه کټ کوو، ځکه چې ډېرو خلکو زموږ $45 په هغې باندې دعوه کوله چې دا زموږ پیسې دي، او په دغه صورت کې ډېر مسیجونه ما هم ترلاسه کړي، ډېر مسیجونه موږ ته هم کېدل چې زما $45 دلته 95 وو، اوس ولې 50 دي، اوس داسې دي، اوس هغسې دي، دغسې ډېرې سوء تفاهم یا غلط فهمي رامنځته کېدله. نو په دې اړه باندې ډېر شکایتونه کمپنۍ ته هم سوي وو د ډېرو خلکو د خوا نه چې دغه موضوع څه رقم ده. نو کمپنۍ هم دغه موضوع تشریح کړې ده، ګر چې بار بار هم موږ دې ته یادونه کړې وه. نو دا د کمپنۍ هم په دې اړه باندې خبر خپور کړی دی، او د دې خبر وضاحت په یوه لنډه ویډیو کې ما تاسو سره شریک کړ. ښه وخت، ښه چانس، ښې چارې، ښه تجارت ولرئ.